سلامونه، صفی الله ستانکزی یم. هایلایټ ته مو ښه راغلاست وایم. پاکستان تیرو شپږو ورځو کې شاوخوا 7000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. د راپورونو په اساس پاکستاني پولیس هره ورځ افغانان نیسي او کمپونو او زندانونو ته یې بیایي. چیرته چې افغان کډوال شکایت لري ان اوبه او خواړه هم نه ورکول کیږي. په کمپونو کې څو داسې ښځې هم شته چې تازه یې ماشومان زیږیدلي او په ډیرو سختو شرایطو کې اوسیږي. د افغانستان د همغږۍ ډلې د غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د حیاتي ملاتړ غوښتنه کړې. ملګري ملتونه تمه لري چې په دې غونډه کې چې دا اونۍ په استانبول کې کیږي د بېوزلو افغانانو د لاسنیوي لپاره مرستې ټولې شي. تیر کال مرستندویانو د افغانستان لپاره 3 میلیارډ او 210 میلیون ډالر مرسته کړې. له دې سره لا هم نږدې 23 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په غزه کې د 15 بشرپالو مرستندویانو د وژنې په اړه اسرائیلي چارواکي له خپلو لومړنیو ادعاو تیر شوي او وایي تیروتنه شوې. اسرائیلي پوځ مخکې ویلي و چې عسکرو یې د مارچ په 23مه د فلسطین د سره صلیب په موټر کې سپاره د حماس 9 وسلوال وژلي دي. له دې پیښې یوه خپره شوې ویډیو چې د وژل شوي عسکر له موبایله ترلاسه شوي ښیي چې مرستندویان په خپلو نښاني شوو موټرو کې دي او څراغونه یې هم روښانه دي. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي دوی ته جوته شوې چې له برید مخکې لومړني رسېدلي معلومات ناسم وو او اوس یې په اړه څېړنې کوي. د 15 وژل شوو مرستندویانو مړي په یو ډله ییز خبر کې موندل شوي، خو رسنیو ته اسرائیلي پوځ د جزئیاتو له ورکړې پرته دا ادعا هم کړې چې له وژل شوو 15 کسانو 6 د وسلوالو ډلو غړي وو. او د پاکستان کرکټ بورډ ادعا کړې چې افغان نندارچیانو د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ لوبې پر مهال د پاکستاني لوبډلې غړو ته سپکاوی کړی دی. امنیتي پرسونل د پاکستان د کرکټ د لوبغاړي خوشدل شاه یو شمېر نندارچیانو ترمنځ د فزیکي شخړې مخه نیولې، خو معلومه نه ده چې نندارچیانو کې افغانان شته او که څنګه. دا پیښه د اپریل په 5مه په نیوزیلند کې شوې چیرته چې پاکستان وروستۍ یو ورځنۍ لوبه هم وبایلوده. پاکستان له 8 شلو وریځو او یو ورځنیو لوبو 7 لوبې په نیوزیلند وبایللې.